اوس خو سر د الله تعالی رحم دی چې تیر یو کال نه سره موږ مسلم چیریټي یو کې چې کوم د مسلم ورونو یو تنظیم دی هغه سره موږ ایم او یو ساين کړل. هغه زموږ چې دغه ماشومان او کتل دي سره ماشومان 213 هغه دلته کې سر د هغه د پاره دی لاله مسره ایم او یو ساين کړل. نو سیف ډرینکینګ واټر یو پروګرام شروع کړ چې کوم هیلپ پم کورونو کې خلکو ته د اوبو ضرورت هغه لګوي هغه مسلم چیریټي په ذریعہ باندې سره بیا موږ سره چې کوم د یتیمانان ماشومان دي هغه اوس دا پروګرام شروع کړي د بدی یتیمانانو ماشومانو کې چې کوم ډیر زیات غریبانان دي نو دا اور هیرو په نوم باندې سر موږ د ماشومان د نوم ورکړی اور هیرو هغه دغه اور هیرو په ذریعہ باندې موږ ته تاسو موږ ته ماشومان راکوي موږ به دې ته منتلی چې کوم دین 6000 روپے 5000 روپے دا بستاسو هغه ته بستاسو تنظیم به اکاونټ کولاوي ډایرکټ به ماشوم ته ځي او دا ماشوم به موږ په سرکاري سکول کې سبق کوي نه برا پاسو نان ګورنمنت سکول ته د پیسو د ټیکسي خرچه د زرن ورجر خرچه دا به هغه سپورټ کوي سر کوم چیریټي سر دا زمونږ پاکستانی دی دا په یو کې کې د تنظیم د سر او د دې لوی سرکاردا چې کوم دی پای کې عرفان راجپوت صاحب دی پاره کې زیغه ملي شاه صاحب دی سر حسیب صاحب دی د زمونږ کنټری ډایریکټر چې کوم دی نو زبیر شاه صاحب دی سر نو دې چې د سر په دې کې لګیا دي هغه دا وایي چې موږ په دنیا کې دا غواړو چې انسان دې صحتمند شي صفه او بده ته ملو شي بیا چې کوم د انسان دی ایجوکیټډ شي تعلیم دې ته ملو شي بیا سر هغه دا وایي چې د غربت خاتمه دی شي پروګرام ډېر کوټلې پروګرام سر موږ په دې لږ وخت کې انسان د بشک سر په دې لږ وخت سر موږ په مردان کې موږ تقریبا 20-25 کسانو ته سر موږ رکشي او دکانونو دا مو سٹارټ کړی سر او هغه دومره خوشاله خلک د غلبې ساتنو چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ګرانو او عزتمنو کتونکو السلام علیکم. دا وخت موږ سره د پښتو ژبې او ادب نومیالی شاعر ادیب او سماجي خدمتګار حسن اساس صاحب موجود دی. حسن اساس صاحب نه یوازې ښه شاعر او ادیب دی بلکې خپله یو NGO لیبر ایجوکیشن ارګنایزیشن هم چلوي. د دوی سره د NGO په باب له خبرې اترې کوو. اساس تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایي. ډېر مهرباني وبخښه قدرمن شه سر خپل یو NGO هم چلوي سر ایجوکیشن ارګنایزیشن. د دې NGO بنیاد مو کله ایښو او د دې بنیادي مقاصد څه دي؟ ډېر مننه لاله ګله تاسو ته سپورټ پنانه دي. موږ دې یو سوچ راغی د 15 نه پس چې ما په کشمیر په دغه علاقو کې زلزلې کولې ما هلته کې ولیدل ما چې دغه زلزله کې کوم خلک چې دي نو هغه متاثر شوي دي او بیا د هغه متاثره خلکو کورونه څنګه ډوب کړی شوي د هغې داسې ما په خپله ولیدل چې د زنانو د لاسونو نه بنګړي ویستو دپاره د هغې لاسونه کټ کړی شوي دي د غوږونو نه والۍ ویستو په دې چکوالي دي غوږونه سوري شوي دي او داسې واقع پکې هم چې یو ماشومه د لنټر لاندې پرته وه نو مونږ یو میجر صاحب و د هغه په بنګله کې کار کول نو مونږ تللي نو مونږ هغه ماشومې ته یې روز ماشومه نه راوته هغې به دننه زور کولو ام یمې چغې به یې والې بیا زموږ سره یو فیمیل ملګري هغه هم بوتله نو هغې هغه ماشومه راویستله بیا هغه ماشومه چې ساس وشي او 3 ګنټې پس هغه وایي چې په دې کې دننه زما ام یې هم پرته ده خو یو انکل راغلی نو هغه ته غوږونه والې راخلي دي او لاس یې ول پرې کړی دی نو ما وې که زما په لاس دا بنګړې د ما هم تاسو لاس پرې کوئ ژوندی دي بالکل دا سر ما افسانه کړې هم ده نو سر نو هغه چې بیا مونږ دارالو کېناستو ملګرو سره 2-3 میاشتې خو مو ذهني ګډوډ وو بیا مو سوچ داسې تنظیم جوړوم چې خلکو کوم کسر شعور چې نه دی چې دې خلکو ته لږ شعور میلاو شي پوهه ورکړي چې انسان دی او انسان سره تمرین وکړه او چې کوم انسان تامین وکړه ښېګڼه وکړه چې هغه په جیب کې څه چې هغه په زړه کې څه په ټوله درکې در په خپله
نو سر موږ د دې ادارې بنیاد چې کوم دی موږ په 2006 کې خو په 2012 کې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره رجسټر شو سره 2000 بنیاد کې خو دی په 2012 کې دا رجسټر شو سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره او دا هغه وخت تر دې وخت پورې سره موږ هغه ځلې کوم روان دي په شاید 2015 زلزلې هغه محرکات بنیادی محرک بالکل زیات 2005 زلزلہ سره هغه دي او بیا په دې کې چې کوم دي رنگ مسلې ستونزې مخې ته راغلي دي چې په دې کې موږ سره یو سرمایدار تر اوسه پورې مرسته نه ده کړې په دې کې موږ سره یو جاګیردار مرسته نه ده کړې د دې تنظیم کې چې سر موږ د 2013 نه تر دې دمه پورې موږ سره 251 ماشومان دي یتیمانان هغه چې موږ سپورټ کو هغه ته موږ په کوڅه کې ګارډین کتلې دي دا موږ ته پوس کو سره دغه ماشومان چې دي دغه چې کوم ګارډین دي هغه عام خلک دي نو هغه خلک چې خپل کوم خیرات زکات وباسي دغه یتیمانان د جیب نه روباس موږ ته راځي زموږ تنظیم پاکه چلی تاسو اوس دا خبرو وکړه چې مسره هیڅ یو جاګیردار هیڅ یو خان بالکل نه کارخانه‌دار نو ګورنمنت اف پاکستان ان جی او د ډونیشن نه بغیر نه چلی تاسو له زیاتره هدیه څوک درکوي او څوک مو زیات ډونرز دي سر زموږ ډونرز د ټول نه زیات ډونرز تاسو یې تاسو په شان ټول مشران دي زموږ ډونر سر مهنت کښه خلک دي هغه خلک دي چې زموږ د طبقه دي هغه دغه طبقه موږ سره نږدې د موږ یو نو هغه زموږ کار او زیات نږدې نه ویني چې دا خلک فیر دی او دا کار کوي چې دا خبر دیاړه نه چې کوم دی هغه سید روبا شوم راکې بیا چې موږ د یتیمانو له دغه کوندو لږی هغه ته چې کوم دی بیا موږ هنر ورکو اوس خو سره د الله تعالی رحم دی چې تیر یو کال نصر موږ مسلم چیریټي یو کې چې کوم د مسلم ورونو یو تنظیم دی هغه سره موږ ایم یو ساين کړل هغه زموږ چې دغه ماشومان او کتل چې سره ماشومان 213 هغه دلته کې سره دغه د پاره دی را له مسلم ایم یو ساين کړل نو سیف ډرینکینګ واټر یو پروګرام شروع کړ چې کوم هیلپ هم کورونو کې خلکو ته د اوبو ضرورت هغه لګوي هغه مسلم چیریټي په ذریعہ باندې سره بیا موږ سره چې کوم د یتیمانان ماشومان دي هغه اوس دا پروګرام شروع کړ د بدی یتیمانان او ماشومان چې کوم ډیر زیات غریبانان دي نو دا اور هیرو په نوم باندې سر موږ د ماشومان د نوم ورکړی اور هیرو هغه دغه اور هیرو په ذریعہ باندې موږ تاسو موږ ته ماشومان راکوي موږ به دې ته منتلی چې کوم دین 6000 روپے 5000 روپے دا مستاسو هغه ته مستاسو تنظیم به اکاونټ کولاوي ډایرکټ په ماشوم ته او دا ماشوم به موږ په سرکاري سکول کې سبق یې نه برا پاسو نان ګورنمنت سکول ته د پیسو د شیخ خرچه د زرن ورجل خرچه دا به هغه سپورټ کوي نو دا یو زبردست د شروع شو بیا سر په دغه یتیمانو ماشومان چې کوم میاندې د خانانو کرا د نوابانو کرا کارونه کوي نو زموږ د مسلم چیریټي دا وایي چې دغه زنانه تاسو راواله او سکل کوي هغه چې کور کې کپڑے خرڅي نو تاسو د کپڑے دکانو کې هغه کور کې ګندل کې تاسو له ماشين تخته او بیټریو د شنو ته باندې ته مې جوړوي او روزګار ورکوي هغه دا وایي د مسلم چیریټي دا دغه سوشلی مسلم چیریټي سر دا زموږ پاکستانی دی دا په یو کې د تنظیم د سر او د دې لوی سرکارده چې کوم دی پای کې عرفان راجپوت صاحب دی پاره کې زیغه ملي شاه صاحب دی سر حسیب صاحب دی د زموږ کنټری ډایریکټر چې کوم دی نو زبیر شاه صاحب دی سر نو دې چې د سر په دې کې لګیا دي هغه دا وایي چې موږ په دنیا کې دا غواړو چې انسان دې صحتمند شي صفه او بده ته ملو شي بیا چې کوم انسان دې ایجوکیټډ شي تعلیم دې ته ملو شي بیا سر هغه دا وایي چې د غربت خاتمه دی شي پروګرام ډېر کوټلې پروګرام سر موږ په دې لږ وخت کې انسان د بشک سر په دې لږ وخت سر موږ په مردان کې موږ تقریبا 20-25 کسانو ته سر موږ رکشي او دکانونو دا مو سٹارټ کړی سر او هغه دومره خوشاله خلک بنت سر او سر بداسي کولو موږ لیدل چې هغه به سر د گاونډیانو نوبر اورل جګړه پکې دي هغه ته پمپونو دي خلک دي د خوشاله نه مې وژل سر نو مسلم چیریټي سر شکر دی ورو زموږ صبر هغه امتحان سر زموږ په او الحمدلله مسلم چیریټي زموږ د دردونو مداوا شوله خلکو ته شکر دی کار روان دي سر خو ډونر سر چې کوم دي ډونر پاکستاني ډونرز نشته دلته کې چې کوم دا خلک پته نه لګي چې ولې انساني همدردي ته پاملرنه نه لري او بل د مسلم چیریټي سره ټول لوی سیس دا دی چې هغه وي تاسو به هیڅ یو کسلا تصویر نو باسي که تاسو تصویر ویسو هغه تاسو سوشل میډیا کوي نه
ځکه د دې کس چې تاسو چاله کار روانوي اساس ورکوي دغه عزت نفس نو خیال بساتئ سر نو دا د هغې سره یو ګډ پوینټ دی او دلته که تاسو که زموږ سرمایه‌دار دی که یا نور خلک دي هغې که د سلو روپو څیز هم ورکوي تصویر وباسي سر خدار ته ووایه چې ډېر خبریالان د NGO خلاف دي سر د دې د اډټ غوښتنه کوي سر نو ستاسو د NGO په باضابطه توګه اډټ کېږي سر الحمدلله که تاسو وګورئ د تیر دور کې یو خبره شوې وه چې FATF راغی چې په ملک کې دننه بلکې په دنیا کې او خاص کر پاکستان کې زمونږ داسې پالیسۍ وې چې د هغې د دنیا تر لاندې FATF ته دی سرنډر شو FATF دلته کې دي هغې مدارس هم رالل په هغې کې سر د سماجي تنظیمونه هم رالل په هغې کې جي د سراپا تنظیمونه پکې هم رالل په هغې کې د مارکیټ تنظیم پکې هم راغی هغې دا وایي چې دې اکاونټس یو په دې باندې د بهر نه چې کوم دی پیسې راځي او دهشتګردۍ کې استعمالېږي نو د بده مرغه زموږ سماجي تنظیمونه په هغې کې سفر شو نو خو به دا یو غټه خبره پکې دا هم وشوه چې په دې خوشحاله هم یو موږ په خپله پکې سر 4 کاله منډې تړلې وه ګن صفا شو دومره ګن صفا شو چې بیا ته نشم سر اوس تنظیمونه چې کوم تنظیمونه کار کوي سر دا کلیر دي او د دې اډټ سره تاسو اډټ خبره وکړه د دې اډټ سر په 3 ځینو کې کېږي 3 څیزو باندې سره یو زموږ انټرنل اډټ وي سر چې زموږ خپل تنظیمي د اډټ وي چې څومره پیسې راغلي دا کم ځای ولګېدي دي په څه څه کې ولګېدي سر د هغې نه پس دا بیا اپروو شي بیا چې کوم دی ګورمنټ اډټ شي سر ګورمنټ اډټ کېږي سر هغه چې کوم دی هغه راشي هغې اډټ وکړي څومره پیسې راغلي دا بینک اکاونټ هغې چیک کړي هغې سټیټمنټ چیک کړي زموږ کار چیک کړي دا پیسې راغلي دا دلته لګېدلي بیا سر د هغې نه پس چې کوم دی ټول لوی اډټر چې کوم دی سر زموږ میډیا ده موږ چې پروګرام کوو سر نو موږ میډیا ته ورکړو اخبار دغه ته هغه خواره شي حکومتي ادارې بالکل سر حکومتي ادارې هم اکټیو شي او داسې دلته راغلي موږ سر کالو کې تاسو پروګرام تاسو کړی موږ یو چې ډونر څوک پلان کېو څنګه په کومه طریقه پیسې راغلي بانک مې راغلي اوکې ټیک شو چې بیا سر کله دا انټرنل اډټ شي بیا ګورنمنت اډټ شي بیا چې کوم د سر د ایکسټرنل بل اډټ هغه اډیټر یو فورم حساب هغه رجسټرډ فورم دی د حکومت او هغه اتارټي ورکړي سره هغه بیا راشي په دفتر کې موږ سيزونه چې کی زموږ کارګزاري غواړي بانک سره بیا غیلا شغې ریپورت ورکړي سره دغه نه چې کوم تنظیمونه سره اکاونټ نشته دي هغه کار کوي نو دا هغه اډیټ هم کیږي خو دا هغه بیا ځان له پروسس دی خو چې چا اکاونټ ته هغه سره اډیټ کیږي کوم تنظیم لګیا دی کار کوي خامخا اډیټ کوي او د دې اډیټ چې کوم دی په درو طریقو باندې کیږي چې ایکسټرنل دی ګورنمنت او انټرنل دی دا د بغیر اډیټ نه یو تنظیم نه چلی کوم تنظیم اډیټ نه هغه نشته چلی خبره د سره کم خلک چې د NGO په نوم مار داړه کوي هغه مخنیوي وسره زبردست دا ډېر ښکلې خبره ده د NGO تنظیم په نوم باندې دنیا خلک لګیا دي کار کوي بیا د کوم صحافیان د دې خلاف دي لګیا دي نو هغه انویسټیګیټیو ریپورټینګ نه کوي سر دا د ځان یو خبرو کې دي د پکار چې دی راشي موږ سره کینی دی راشي ډي سي سره کینی دی راشي زموږ مدر ارګنایزیشن سره سوشل ویلفیر سره کینی دی ډایریکټریټ سره کینی بیا په حقیقت باندې پوه شي اوس په سوشل میډیا زو پوسټ ورکوم چې د پلان کې اډیټ شي ګورنمنت لا پکای چې کوم سره داسې پوسټ ورکړي چې هغه ورته چې دا پوسټ ورکړي دي موږ ته د دې دغه راکا پروف راکا چې دا کوم اداره او کوم ډپارټمنټ دی او راځم سره مخ کې شه اذروایز چې کوم دا تور لګول دي او دا تور چې کوم د بوختانو لګي روان خدا انویسټیګم سره انویسټیګیټیو ریپورټر نه دی کوم چې مصدقه جرنالست نه دی نو سر دا خبرې کوي ډېره مننه تاسو شعور دپاره وخت راکړ او موږ سره مو خپل خیالات شریک ډېره مننه ګرانو کتونکو راتلونکي پروګرام پورې اجازه غواړو